ما مې پلارجان په کټ کې مړ ولیده، ترور مې په لاسو کې ازغي ماتول، مور مې په لیچو کې بنګړي ماتول، هغې بې شمار اسویلي کړي ول، د ماما شونډې مې په تري کړي ول، نه وې پرېږده چې زړې نه وې، د رور په غاړه مې جامې نه وې، خور مې لا پوهه په دې سوال نه وه، ځکه وړه وه لا د کال نه وه، د مور د خولې نه مې توبې وتلې، لکه د اور نه لمبې وتلې، د اور لمبو کې مې ګلونه راښکل، ما مې د پلار په مخ لاسونه راښکل، ما ورته ویل زما ټکجنه پلاره، راپاسه شابه دروغجنه پلاره، زما د هر سوال جوابونه راوړه او راپاسه ماله کتابونه راوړه. څوک به په چا څوک به په چا ډاډه وي، زړه مې د پلار په یوې خندا ډاډه وي، د مور لپاره مې کامیاب کړې ربه، ما ته یې سترګې وي په ما ډاډه وي. اته کلنو ماشومتوب دورانو بیا شوم زلمی د لیونتوب دورانو، زه ګلاب په خپل باغچه کې کړمه، پلار مې داخل په مدرسه کې کړمه، په دغه وخت د 14 کالو ومه، په زړه مې غم نه و خوشحاله ومه، مالیار باغچه کې د ګلانو نه و، په سر مې لاس د مشرانو نه و، پلار مې دوبۍ کې مزدوري کوله، ما یې په روپو ښه جواري کوله، خوږې مرغې کې ګرځولی بچی، د پلار نیازبین او نازولی بچی، سمې کول چې مدرسې ته تلمه، ما 100 روپۍ وې میخانې ته تلمه، چې د غمونو خیال مې کور ته وشو، چې ټلیفون مې خوږې مور ته وشو، ټول شو راټول په چت آواز یې وویل، په ټلیفون یو سړي داسې وویل، په اکسیډنټ کې یو سړی مړ دی، بېګا د شپې هغه پلانکی مړ دی. په اکسیډنټ کې یو سړی مړ دی، بېګا د شپې هغه پلانکی مړ دی، په ارمانو مې سیلاب راغی، په کور مې بې نیټې عذاب راغی، مور مې د خپل سر نه ویښته وباسي، د خوږ پلارجان مې جنازه وباسي. په دغه سوچ باندې سحر ماښام شو، د کور بوجونه ټول زما په سر شو، د مجبورۍ نه مزدورۍ ته لاړم، زه د سعودي مسافرۍ ته لاړم. په تنهایۍ کې ورځې شپې تېرېږي، سختې په ما او په هغې تېرېږي، وخت مې په څه ضایع کوه، دغه سوچونه کوم، د تېرې شوې زمانې ډېر ارمانونه کوم، په ما تېر شوی ژوند که بیا چېرته په لاس راغی، د پلار د یوې روپۍ راته احساس راغی، یو ځل په میاشت کې به یارانو کور ته شپې له تللی، کاش چې د یا نه زه سکول او مدرسې ته تللی، اوس به مې ولې سوي اسویلي کولی، د کور نه لرې به مې ولې زندګي کولی، د انسانانو به مې ولې غلامي کولی، افسوس د یا نه زه په اوښکو کې رانجه وسکمه، په دې خبرو باندې وینې د دې زړه وسکمه، ویمه د پلار په شان به زه هم مزدورۍ کې مرمه، د کور نه لرې به زه هم مسافرۍ کې مرمه، زه چې ماشوم هم نازولی ومه، د چا بچی وم چاته ښکلی ومه، د چا بچی وم چاته ګران ومه زه، د چا د ژوبل زړه ارمان ومه زه، تل به یې زړه کې ارادې کولې، پلار به مې ما سره وعدې کولې، ته به د کور کلي رهبر جوړېږې، پلار مې ویل ته به افسر جوړېږې، ته چې د کور کلي رهبر جوړ شي، پلار مې ویل ته چې افسر جوړ شي، نه به بیا ګوډ او نه ټاټکي کومه، زه به د کور مړي ژوندي کومه. یو ورځ د مور نه په غلا بوتلمه، پلارجان مې سکول ته په جړا بوتلمه، هغه هم خپلې بېوسۍ ته لاړه، هغسې ښار ته مزدورۍ ته لاړه، ومه مشغول د دوی خبرو سره، سکول نه راتلم چې د ملګرو سره، زمونږ په کور کې لوی وړو جړل، هم پکې ښځو هم سړو جړل، زه لا خبر نه ومه، زه لا اوتر نه ومه، چې ورداخل شمه په کور دننه، ما ویل چې سم شمه په اور دننه، چې مې کاکا په غم ککړ ولید، ما مې پلارجان په کټ کې مړ ولید، ترور مې په لاسو کې ازغي ماتول، مور مې په لیچو کې بنګړي ماتول، هغې بې شمار اسویلي کړي ول، د ماما شونډې مې په تري کړي ول، نه وې پرېږده چې زړې نه وې، د رور په غاړه مې جامې نه وې، خور مې لا پوهه په دې سوال نه وه، ځکه وړه وه لا د کال نه وه، د مور د خولې نه مې توبې وتلې، لکه د اور نه لمبې وتلې، د اور لمبو کې مې ګلونه راښکل، ما مې د پلار په مخ لاسونه راښکل، ما ورته ویل زما ټکجنه پلاره، راپاسه شابه دروغجنه پلاره، زما د هر سوال جوابونه راوړه او راپاسه ماله کتابونه راوړه. د ماشوم زړه نه مې ګیله ووته، چې د پلارجان مې جنازه ووته، په اور دې ګډ کړم لیونی دې کړمه، مورې چې ځان ته رانږدې دې کړمه، راته دې ویل غږ ورخطا ونه کړې بچیه، زړه کلک که ژړا ونه کړې،
ما ورته وکتل مسکی غوندې شوم په ځان پوی نه شوم لیونی غوندې شوم ما ورته ویل زما نادانې مورې ما ورته ویل یې په ما ګرانې مورې زمونږ د خلکو نه جدا نصیب و ما ورته ویل زمونږ به دا نصیب و موږ ارماني و په ارمان پاتې شو موږ بې عصري شو یتیمان پاتې شو موږ بې عصري شو یتیمان پاتې شو له توجه نه نړۍ مننه